سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو له لوري د یو ماشوم د وژنې له امله د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان له دندې ګوښه شو. د دغه ولایت د امنیه قمندان ویاند وایي د یادې ولسوالۍ قمندان په یاده پیښه کې د ناغېړۍ له امله له دندې ګوښه او دمګړې ترې پوښتنې روانې دي. د نوموړي په وینا د نهرین ولسوالۍ پولیسو ته امر شوی څو د یادې پیښې عاملین تر نیونې وروسته د قانون منګولو ته وسپاري. یاد ماشوم چې یاسر نومېده څو ورځې مخکې د انسان تښتونکو له لوري تر تښتونې وروسته وژل شوی او په ځنګله کې سپیو خوړلی و او کورنۍ یوازې د هغه هډوکي ترلاسه کړي دي. د دې ماشوم مور له افغان حکومته د عدالت غوښتنه کوي. د نورستان اوسیدونکي او مدني فعالین په دې ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دې ولایت په ځینې ولسوالیو کې د داعش جلب و جذب پیل شوی دی. په همدې حال کې د نورستان والي په دې ولایت کې د داعش شتون نه مني او وایي چې د خلکو او علماو په همکارۍ د داعش فعالیتونه راکابو کړي دي. د ګالوب موسسې ویلي چې په افغانستان کې قانون او نظم د جګړې قرباني شوی او ناخوالې ډېرې شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یوه خبرپاڼه کې د ترهګرۍ قربانیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغان وګړي د ترهګرۍ اصلي قربانیان دي او یوازې پروسه کال د جګړو له امله 11212 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په نښتر روغتون کې فساد چې په ننګرهار ولایت کې د پښتورګو په برخه کې فعالیت کوي د دې روغتون کارکوونکي او ناروغان یې تر پوزې راوستي دي. د دې روغتون ډاکټران او کارکوونکي وایي 9 میاشتې کېږي خپله تنخواه یې نه ده اخیستې او ټول له خپلې دندې زړه توري شوي او همدارنګه په روغتون کې د ناروغانو د درملنې لپاره درمل هم ډیر کم دي. له دې سره سم د دې روغتون مسؤلین مالي او اداري ننګونې مني خو د فساد مسئله ردوي. او په هلمند کې د لومړي ځل لپاره 500 دیني علماو ته د انګلیسي ژبې او کمپیوټر د زده کړو لړۍ پیل شوه. دغه زده کړې د دې ولایت په مقام د همکارۍ او د توحید ټولنیز او پرمختیایي چارو د موسسې له لوري د 6 میاشتو په موده کې ورکول کیږي چې د ځایي چارواکو په وینا موخه یې له نوې ټکنالوژۍ سره د دیني علماو او د جماعتونو ملا امامانو اشنا کول دي. همدارنګه د 80 ښځو په ګډون د 200 کسانو لپاره چې په پوځي لیک کې د وژل شویو سرتیرو د کورنۍ غړي دي په 3 ولسوالیو کې حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. په هلمند کې د لومړي ځل لپاره د ولایت مقام له لوري د توحید ټولنیزو پرمختیایي چارو بنسټ په همکارۍ د دې ولایت د 50 تنو دیني عالمانو لپاره د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړې پروګرام پیل شو چې د 6 میاشتو په موده کې بعد د نوي اثر په اړه ډیر معلومات ترلاسه او په راتلونکي کې به ورڅخه استفاده وکړي. د هلمند ځایي چارواکو دغه پروګرام د پرانیست په مراسمو کې ویل په دې سره غواړي چې دیني عالمان او د مسجدونو ملا امامان له نوې ټکنالوژۍ او اوسني عصر سره آشنا کړي. وختل چې دغه سیستم سره زمونږ علما هم باید آشنا شي او تر څو وکولی شي د جهان د علماو سره د جهان د اسلامي هیوادونو سره او د هغوی د تجربو څخه د خپل هیواد د صلح امنیت برابرۍ او ورورۍ په هکله استفاده وکړي او بالاخره هغه شی چې قرآن وایي چې قوت و برادري او صلح و خیر د هغې نه دغه پروګرام ګډون کوونکي دیني عالمان هم وایي چې د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د دوی لپاره ډېرې اړینې دي او د ننني عصر یوه اړتیا ده چې د خپلو چارو په لا ښه ترسره کېدو کې به ورڅخه ګټه واخلي. سهل و آسانش همین راه‌های اینترنتی و صفحات مجازی است که او هنگامی برای ما میسور است که ما بتوانیم حداقل انگلیسی، کامپیوتر و مسائل اینترنتی را بیاموزیم و بتوانیم به مردم خود و جامعه خود و دنیا پیام خود برسانیم و خواسته‌های خود و گپ‌های خود انتقال کنیم. وسعت لپاره علما و نوې ټکنالوژي ته ډېر ضرورت لري او باید علما ټول انګلیسي زده کړي. دغه بنسټ ولایتي مشر وایي چې د دیني عالمانو لپاره د کمپیوټر او انګلیسي ژبې د زده کړې ترڅنګ به په مرکز لښکرګاه او 3 ولسوالیو کې په نظامي لیکو کې د وژل شوو سرتیرو د کورنیو د 200 غړو لپاره حرفوي زده کړې هم پیل کړي چې له دې ډلې د ښځینه‌و لپاره غالۍ اوبدلو او خیاطي او د نارینه‌و لپاره د موبایل ترمیم او ورته نورو برخو کې عملاً جریان لري. دا پروګرام کې 200 تنه چې 100 تنه نارینه او پاتې 80 تنه میرمنې دي په مرکز لښکرګاه ښار کې او ترڅنګ یې د ناوې، نادعلي او نهر اسراج ولسوالیو کې زده کړې کوي.
د غالي اوبدلو د برخې ښځینه وایي چې په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند درلود چې د دغه کار په زده کولو سره به وتوانیږي چې حداقل د خپلې کورنۍ لپاره حلاله روزي په لاس راوړي. خو خوشبختانه چې د والي صاحب په راتګ سره د ښځو دغه ستونزه تر ډېره حده حل سوې ده او موږ نور هم هیله لرو چې دغسې پروګرامونه د مېرمنو لپاره په لاره باندې واچولی سي تر څو پورې چې مېرمنې د خپلو ورونو او پلرونو تر څنګ د کورنۍ اقتصادي وده هم یعنې اقتصاد هم کوي سي او بل دا چې خپله یو شی ډېرې ښځې خویندې دي چې حتی د خپل هغه ماشومانې چې مکتب ته لیږي د هغوی لپاره د غالي اوبدلو په برخه کې د مېرمنو لپاره دا ډول پروګرامونه وړاندې هم پلي سوي چې لنډمهاله وه خو د دیني عالمانو مسجدونو د ملا امامانو لپاره د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې لومړی ځل دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امد.